Welcome to English Grammar Class Mantu Lesson 9 د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهمې میاشتې نهم درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې تېره بشپړه شوې زمانه یا past perfect tense ده. Past perfect tense. We use past perfect tense when we are talking about a job that has been completed in the past. تېر بشپړ شوې زمانه دا موږ هغه وخت استعمالو کله چې موږ د هغه کار په اړه خبرې کوو چې په تېرو وختونو کې بشپړ شوی یا مکمل شوی وو. و سټرکچر یا د جملو جوړولو فرموله همیشه یاد ولرئ که سټرکچر نه تاسو په یوه جمله کې چې پاتې سي یا غلط ولیکئ تاسو جمله به غلطه وي یعنې صحیح معنا به نه ورکوي. کوشش وکړئ چې سټرکچر نه څه درنه پاتې یا غلط ونه لیکئ. اول positive یا د مثبتو جملو سټرکچر یې subject plus had plus V3 یا د verb دریم حالت plus object. هر verb څه ده هر اکشن څه ده درې حالت لري. او مثلا اول go اول حالت سو went دوم حالت سو gone دریم حالت سو. خپل verb د قید معنا ورکوي په پښتو ژبه کې. دوم negative یا د منفي جملو سټرکچر یې subject plus had plus not plus V3 plus object. نور هماغه سټرکچر ده خو ته نه موږ له had نه وروسته not ور اضافه کړو. دریم interrogative یا د سوالي جملو سټرکچر یې had plus subject plus V3 plus object او اخر کې د سوالي نشان. کله چې موږ یوه جمله لیکو لکه مثلا یو چا نه پوښتنه کوو سوالي نشان اخر کې باید وي. لکه مثلا موږ وایو ته چیرته وې where were you. په دې جمله کې اخر کې باید سوالي نشان راسي ځکه چې ته یو چا نه پوښتنه کوې. مثلا he had finished his work. هغه خپل کار ختم کړی و. دا positive یا مثبت جمله شوه. he had not finished his work. هغه خپل کار نه و ختم کړی. دا negative یا منفي جمله شوه. had he finished his work. آیا هغه خپل کار ختم کړی و. دا interrogative یا سوالی جمله شوه. usage of past perfect tense د تېرې کامله زمانې یا بشپړه شوې زمانې د استعمال ځایونه. First usage. The past perfect tense is used to show an action which was completed in the past before another action. اول استعمال تېره کامله زمانه د هغه عمل د بیانولو لپاره استعمالیږي چې له یو بل عمل څخه په ماضي کې یا مخکې تکمیل شوی وي. Or past perfect tense is used to show an action which started before the time of speaking in the past and was just finished. او یا تېره کامله زمانه د هغه عمل د بیانولو لپاره استعمالیږي چې د خبرو کولو له وخت څخه مخکې شروع شوی او لږ وروسته ختم شوی وي. Note: A before clause is usually used with past perfect tense to specify the past action. د مخکې قضیه معمولا د تېرې کاملې زمانې سره د تېر عمل د بیانولو لپاره استعمالیږي. مثلا she had cooked the lunch before we arrived home. مخکې له دې چې موږ کور ته راورسېږو هغې د غرمې ډوډۍ پخه کړې یعنې تیاره کړې وه. Shabir had finished the school before he got 20. مخکې له دې چې شبیر 20 کلن سي هغه مکتب ختم کړی و یعنې خلاص کړی و. Note: in this usage past perfect tense is commonly used with simple past tense. Note: په دغه استعمال کې تېره کامله زمانه عموما د ساده تېرې زمانې سره استعمالیږي. Note: the words when, before, because, after, as noon, as till, until can be used in past perfect tense. Note: when, before, because, after, as noon, till او داسې نور کلمې کېدلی شي چې په تېره کامله یا تېره بشپړه شوې زمانه کې هم استعمال شي. مثلا I had finished my work
when I went home. کله چې زه کور ته لاړم ما خپل کورنۍ وظیفه یا کار مې ختم کړ یعنی بشپړ مې کړ. Second usage. Past perfect tense is usually used in interrogative speech. دوم استعمال تیرا کامله دمانه معمولا په غیر مستقیم کاملا کې استعمالیږي. مثلا بلال said that John Muhammad had come here. بلال وویل چې جان محمد دلته راغلی و. ډیره مننه دا و د نن ورځې درس. د دوهمې میاشتې لسم درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the 10th lesson after second month. د ملګرو سره مو هم دا ویډیو شریکه کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. له کتلو نه مو مننه.